نه دروي چې دغه لوحه څه معنا ا وایي چې درېدل تنه ممنوع دي بي وایي چې درېدل او پارکینګ ممنوع دی سی وایي چې درېدل پارکینګ او ستوپن یعنی هغه ته درېدل ستوپن هم ممنوع دی ا بي یا سی ستوپن داسې دی که نه لکه چې یو ګروپ ته چې د لوحې ته څوک درېږي یا چې یو چارهیي وي هغو ځای کې درېږي هغې ته ستوپن وایي دی ستل ستند دې ته وایي چې یو نفر غواړي کوز کړي هغې ته ستل ستند وایي یعنې اوس پوښتنه ده چې دا څه معنا تنها لنډمهاله درېدل چې څوک کوز کړي ممنوع دی ستل ستند بي وایي چې پارکینګ او ستل ستند ممنوع دی ستل ستند یعنې هغه چې لنډمهاله درېدل چې یو څوک کوز کړي یا ډېر لنډ وخت پورې درېدل سی وایي چې درېدل پارکول او ستوپن ډېر وخت هغه وخت کې استفاده کوي چې چارهیي کوي یا هغه یو لوحې ته ولاړ وي اوس ا بي یا سی خو ډېری بي او سی ویل چې جواب وګورو جواب بي ده دلته ډېر تشریح هغه نه ده که نه ستل ستند او ستوپن تنها هغه وخت دی چې یو څوک اشارې ته ولاړ وي یعنې ستوپن او ستل ستند یعنې په خبرو کې که نه کله چې یو شی معنی ولري خو په دغه هغه کې تیوري کې ستوپن هغه وخت کوي چې مثال اشاره سره وي بیا هغو ته دې ته وایي ستوپن کوي چې هلته یو لوحه لیکلې چې سټاپ او هلته چارهیي وي یا هلته یو بل هغه د پښو لاره وي هغو ته کې تاسو سټاپن کوئ ستل ستند لکه ما ویل هغه دی چې یو څوک غواړي کوز کوي یا یو وارې ودرېږي چې خپل جي پي ایس جوړ کړي دې ته ستل ستند وایي صحیح جواب معنا بي و ها یعنی دا لوحه دغه ټول لوحه ښایي و دا څه هغه کوي یعنې شی ته وایي څه معنا لري وایي چې 300 متر وروسته یعنې لاره سیاخ کېږي ښویه کېږي او هغه کېږي یعنې خرابېږي داسې به وایم 300 متره وروسته لاره خرابېږي بي وایي چې 300 متره پورې لاره خرابېږي یعنې 300 متره لاره اوږده 300 متره پوره یعنې ټول 300 متره پوره لاره ده خرابه داسې هغه ده خویندوکه ده او هغه ده 300 متره وروسته یا 300 متره پوره یې 300 متره اوږد ا یا بي ډېری ویل دا صحیح دی په دغه خاطر د هغه لپاره چې 300 متر اوږد لپاره هلته یو څنګ ته یو بل رقم هغه وي یو بل لوحه یو بل رقم خط وي که نه دې ته هغه وایي څنګ ته یعنې غیشي وي چپ لاسه یا ښي لاسه یې غیشي وي ښه دا لوحه څه معنا وایي چې تاسو تونل ته نږدې کېږئ بي وایي چې تاسو هغه ګروپونه به چلند کوئ دم لیختن هغه اضافه ګروپونه دي چې مخ ته به هغه به چلند کوئ سی وایي چې تاسو یو تونل ته نږدې کېږئ چې کم تر کمه 500 متره اوږده ده اوږده بي یا سی
ډیری اول صحیح جواب سی دی. دغه لوحه که نه وایي چې تونل ډېر اوږد نه وي، ډېری وخت یې یو سره لیکي یا بیخي دغه لوحه نه ږدي. چې تونل ډېر اوږد وي که نه بیا ضرورت دی چې ووایي چې دلته تونل راځي که نه پام کوئ. خو چې لنډ تونل وي ډېر وخت یې بیخي لوحو سره نه ږدي. صحیح جواب دلته سی و. ښه و دغه لوحه څه وایي؟ وایي چې یو لاره ده که نه چې ترانسپورټ تېرېږي. بي وایي چې یو لاره ده چې نور هغه لاره خلاصېږي هغه کې، یعنې سړک نور مخ ته نه ځي. سی وایي چې لاره بند ده او هغه دي ورته بریر، یعنې دغه سلاخ بومندې ورته وایي ډانګي دي. بي یا سی دغه لوحه. ډیری سی ویل صحیح جواب ده. یعنې وایي داسې وایي که نه چې یعنې په وروسته یعنې هغه مهم ده چې د ترین لاره هغه کوي نښه ورکوي چې دا د ترین لاره مخ وروسته ده چې د هغه ډانګي سره بند شوي دي. دا صحیح ده، خو وایي نه چې تنها لاره بنده شوې ده هغه سره، مهمه ده چې د ترین لاره ده هلته. صحیح جواب ده. یعنې هغه وروسته کم تر کمه 150 متره وروسته د هغه لاره ده، د ترین لاره ده. دغه لوحې دي دواړه، دا د حق اولیت لوحه ده پاس، او دغه وایي چې کومه عمومي لاره ده، یوه عمومي لاره چپ لاس تاوه شوې ده. پوښتنه ده چې تاسو غواړئ چې چپ لاس تاویږئ، باید تاسو هغه د مخامخ چې موټران راځي هغې ته حق اولیت ورکړئ. وایي چې د مخامخ چې راځي هغې ته باید حق اولیت ورکړئ. بي وایي چې نه، تاسو حق اولیت لرئ چې چپ لاس تاویږئ. ډیری بي ویل بي صحیح جواب دی، په خاطر دغه لوحه معنا چې عمومي لاره چپ لاس تاو شوې ده. په همدغه عمومي لار باندې تاسو حق اولیت لرئ. دغه ته voorrangsweg لوحه ته وایي، voorrangsweg بورد. په دغه خاطر چې چپ لاس ځئ مخامخ چې موټر راځي هغې ته باید حق اولیت ورنه کوئ، تاسو هغې باندې حق اولیت لرئ. په عمومي لاره چپ لاس تاو شوې ده. وایي کوم لوحه، یعنې کوم شکل د لوحه خطر هغه کوي، یعنې خطر معنا لري. دغه سرچپه درې کنج، دغه ګرد توپ یا دغه درې کنج. بي یا سی کوم د خطر معنا لري؟ دغه درې کنج، دغه یا سی.
ا دغه ده، بي دغه ده، سي دغه. کوم د خطر اعلامه ده؟ کوم د خطر معنا ورکوي؟ ډیره سی ویل، سی صحیح جواب ده. دغه لوحه د هغه لوحه ده، د حق اولیت لوحه ده. دا وایي چې تاسو باید هغه راتلونکي چاره‌ای کې باید ودرېږئ او وګورئ چې چپ لاس نه او ښي لاس نه موټر نه راځي، چې راځي هغې ته باید حق ورکړئ او بیا تاسو باید لاړ شئ. دغه یو شی ممنوع کوي، دغه ګرد دا یو شی ممنوع کوي. دغه داسې درې کړئ، دا د خطر ده چې داسې هغه لوحه ووینئ، دا معنا یو خطر دغه کوي. دغه د یو شی ممنوع کوي، دغسې سور ګرد. او هغه د هغه لوحه ده، د وورنګ لوحه ده، د حق اولیت لوحه ده چې تاسو باید ودرېږئ او چپ لاس او ښي لاس ته حق اولیت ورکړئ. ښه، دغه لوحه څه معنا؟ چې و هغه مخامخ او د مخامخ نه موټر راځي، دو خوا نه موټر ورځي. بي وایي چې چا نه باید اجازه نه لري چې تېر شئ، مخ ته شئ، دا اجازه نه لري. او سی وایي چې تاسو هغه لرئ لاره چې وړکه کېږي هغو ځای کې تاسو حق اولیت لرئ. وایي چې دو خوا نه موټران ځي، تاسو خوا نه، او د مخامخ نه موټر راځي. بي وایي چې هغه ممنوع دی، یو چا نه مخکې کېدل ممنوع دي. سی وایي چې لاره وړکې کېږي مخ ته، هغو ځای کې تاسو حق اولیت لرئ. بي یا سی؟ ځینو سی ویل، ځینو ویل. صحیح جواب دلته دی. ټول اول لکه لږ مخکې پوښتنې کې مو ویل دا یو خطر هغه کوي. بي دی که نه وایي چې مخ ته یو چا نه مخکې کېدل ممنوع دي، هغه ګرد لوحوي، ګرده لوحوي. سی وایي چې هغه لار چې وړکې کېږي هغو ځای کې تاسو حق اولیت لرئ. دا د حق اولیت لوحه نه ده، دغسې درې کونج د هغه لوحه وي، د خطر لوحه وي. او دغه وینې د خطر دغه وایي چې د مخامخ نه موټر راځي، پام کوئ. که دختر صحیح جواب دی چې دواړو خواو نه موټران ځي، د مخامخ هم موټر ځي، د هغو خوا نه موټر راځي. صحیح جواب دی. ښه، کومه لوحه وایي چې د تنها یو خوا نه موټر ځي، یعنې د دواړو خوا نه موټر نه راځي، تنها یو خوا نه موټر ځي؟ هغه لوحه ده، لوحه بي ده، یا لوحه سی ده؟ کومه لوحه معنا چې تنها یو خوا نه موټر ځي، یعنې تنها وایي چې مخامخ موټر ځي، د مخامخ نه بل موټر تا باندې نه راځي؟ هغه لوحه ده، لوحه بي ده، یا لوحه سی؟ ډیری اول صحیح جواب ده. معنا کنه چې یعنی دې ته وایي eenrichtingsverkeer، eenrichtingsweg، یعنی یو خوا نه موټر ځي، eenrichting. بي معنا دغه لوحه دا معنا چې باید ښي لاس ته تاو شئ. بي معنا چې یعنی زی راتلونکي چاره‌ای ته یا هر کمی وي کنه باید ښي لاس ته تاو شئ. او سی دغه لوحه دا وایي چې مخامخ موټر راځي، تاسو هغې باندې حق اولیت لرئ. دا هغه ځای کې وي کنه چې په لار باندې یو شی ایښولی وي یا لار وړکی شوی وي،
چې لاره ورکې شوي ډېر وخت داسې یو لوحه وینئ یا د تاسو اشاره سره وي یا د هغې له اشاره سره وي چې تاسو اشاره سره وه دا مانا چې اوخوا نه موټر راځي هغې ته به یوه صبر وکړئ چې تېر شي بیا به تاسو لاړ شئ خو چې د هغې سره وي دا مانا هغې به تاسو صبر وکړي بیا هم تکرار کوم بی مانا چې باید ښي لاس ته لاړ شئ هغه مانا چې تانا د یو خوا نه لا هغه ځي ترافیک ځي یو خوا نه موټران ځي دلته دوه لوحې وینو دغه لوحه وایي چې په چپ لاس باندې تاسو حق او لاترې په دې چارې کې او دغه وایي چې ښي لاس ته لاره عمومي لاره ده دغه وینئ د ښي لاس لاره عمومي لاره ده اوس پوښتنه چې تاسو غواړئ ښي لاس ته لاړ شئ څه باید وکړئ وایي چې تاسو ښي لاس ته ځئ باید ګروپ مو چلان نه کوئ د هغه اشاره هم به چلان نه کړي چې تاسو ښي لاس ته ځئ بیا وایي چې تاسو نه وبښئ تاسو دغه سړک ته غواړئ لاړ شئ د مخامخ سړک ته دغه مخامخ سړک ته لاړ شئ وایي چې تاسو مخامخ سړک ته غواړئ لاړ شئ تاسو باید اشاره چلانه نه کوئ یعنې چپ لاس اشاره به چلانه نه کوئ بیا وایي چې تاسو باید اشاره چلانه کړئ چې تاسو چپ لاس ته ځئ سی وایي چې اجازه لرئ چې چپ لاس هغه اشاره چلانه کړئ باید چلانه نه کړئ خو اجازه لرئ یعنې تاسو وینئ چې عمومي سړک ښي لاس ته تللی دی دغه اشاره وایي چې په چپ لاس باندې تاسو حق اولیت لرئ در پیادوي تاسو ته اوس څنګه کوئ چې تاسو دغه سړک ته غواړئ لاړ شئ دغه مخامخ سړک ته تاسو باید اشاره مو چلانه نه کوئ چې دغه سړک ته غواړئ لاړ شئ چپ لاس اشاره به چلانه نه کوئ بی وایي چې باید چپ لاس اشاره چلانه کوئ د ګروپ چلانه چپ لاس ځئ سی وایي چې تاسو اجازه لرئ چې چلانه کوئ باید نه دی اجازه لرئ ډېری او سی ویل صحیح جواب دلته وګورو بي ده چې داسې ګوره عمومي لاره ښي لاس ته شوې ده چې عمومي لاره ښي لاس ته شوې ده دا معنا چې مخامخ تلل ښي لاسه دي اصلي دغه دی چاره‌ای رقم باید وګورئ داسې دی لکه دغه هسې چپ لاسه دی چاره‌ای رقم باید وګورئ دو ځای ته چې غواړئ لاړ شئ باید لاره د عمومي لاره باید څنګه کراس کړئ موبایلز کې باید تېره شئ دو اخوا نه چې خلک راځي د هغې لاره تاسو نیسئ دا معنا چې باید چپ لاس ته اشاره هم چلانده کړئ چې هلته خطر جوړ نه شي چې مخامخ نه راځي پر هغې فکر کوي چې موږ هم په دې باندې حق اولیت لرو هغې هغه نه ګوري هغې مخامخ راځي هغې صبر نه کوي پر دې خوا تاسو دو ځای کې باید اشاره چلانده کړئ چې غواړئ چپ لاس ته لاړ شئ پوښتنه دا ده چې تاسو 100 متره وروسته غواړئ موټر پارک کړئ تاسو اجازه لرئ چې دو سړک ته ننوځئ یا تاسو چې 100 متره وروسته غواړئ پارک کړئ دا امکان لري وایي هو بی وایي نه موږ دغه اشاره وینو دغلته دو ته وګورئ ډېری اول خو ځینې بیم ویل صحیح جواب دلته ده په تاسو 100 متر وروسته وینئ تاسو 100 متر وروسته غواړئ پارکینګ وکړئ دا اشاره د 200 متر وروسته لپاره ده چې دو سړک کې هغه نشته ننوتل نشته خو صحیح جواب دلته ده
خب پوښتنه دلته دا ده چې دغه لیکلي چې ماکسیمم 2 ټنه موټر باید وي. اوس دا دی یو شی ورته وایي چې massa in beladen toestand. massa in beladen toestand معنا چې یعنې اصلي وزن د موټر، یعنې چې اوس مثال تاسو کې ناست ډاله کې مو شی ایښلی وي کیدای شي که نه، چې هغه په وزن کې هغه بیا beladen toestand درته درکوي. massa in beladen toestand. بی ماکسیمال toegelaten toestand هغه دی چې ماکس یعنې ټول نه جیک وزن د موټر سیم کار لري، چې ډاله هم ډکه وي، 15 خلک یا نه 8 خلک هم ناست وي که نه، یعنې موټر هم ډک وي د خلکو نه، ډاله هم ډکه وي، هغه تیل هم ډک وي، ټول شی یعنې هغه ډک وي که نه، هغې ته ماکسیمم toegelaten massa وایي. دې ته MTM وایي. دا MBT ده. MBT یعنی اصلی وزن کنه، مثال کشی 2 نفر که ناست، کشی 1 نفر که ناست وی کنه، دا دی هر یعنی بدلیگی دی هر موټر، یعنی کشی په سهار کې کنه ډیر وی، په مازدیګر کې کم وی، خو MTM ماکسیمم toegelaten massa دا هر وخت یو شوی دی موټر. خو سوی چې دغه لوحه چې ماکسیمم 2 ټنه دلته پارکینګ کولی شي، دا اوس اصلي وزن په اړه دی یا د هغه په اړه، د هغه تیوري هغه کې څومره ماکسیمم وزن، څومره ډېر وزن هغه کولی شي وي. MTM په اړه دی یا د MBT په اړه دی؟ A یا B؟ ډېری اول صحیح جواب دلته بي دی. دا کیدای دغه داسې پوښتنې لږ مغلقې وي، خو دلته یو اسانه چل دی در لپاره. دلته لیکلي دي چې هر رقم لوحه وي چې د تیزوالي په اړه، پارکینګ په اړه یا څوک چېرته تېرېدل او کروزي کنټرول، دغه څلور یعنې تیزوالی، پارکینګ، چېرته مخکې کېدل او کروزي کنټرول په اړه یو هغه وي لوحه وي، هر وخت MTM په اړه وي. تنها تیزوالی، پارکینګ، چېرته مخکې کېدل او کروزي کنټرول پوښتنې هغه لوحې د MTM په اړه دي، نور ټول د هغه په اړه دي، د هغه beladen toestand یعنې اصلي وزن. دا په یاد وساتئ، تیزوالی، پارکینګ، چېرته مخکې کېدل او کروزي کنټرول، تنها دغه د MTM په اړه دي، دا نور ټول MBT په اړه دي. مثال چې هلته یو پول وي، هلته هم کیدای شي یو لوحه ولیکي چې تنها دو کې هغه اجازه شته ماکس 3 ټنه. دا دی تیزوالی نه دی، پارکینګ نه دی، چېرته مخکې کېدل نه دي او کروز کنټرول نه دي. معنا چې داسې پوښتنې یو پول وي، په هغو ځای کې جواب باید خوښ کړئ، هغه MBT په اړه دی. خو نور چې بیا په یو بیا په تکرار کړمه چې تیزوالی په اړه، پارکینګ په اړه، چېرته مخکې کېدل او کروز کنټرول، دا هر وخت MTM ماکسیمال toegelaten massa. ښه، دلته یو ترین لاره ده، دا خو وینئ، خو هغه نشته، هغه ډانګې نشته، هغه شی اسور شی نشته چې وایي چې مخته نشته، هغه مخته درېږي که نه چې مخه تېر نه شي. اوس دغسې هغه داسې سیتویشن، داسې ځای، کومه لوحه تاسو ته دغه وایي چې 150 متر مخکې کومه لوحه ایښولې وه؟ دغه لوحه هغه لوحه چې ترین ورباندې دی، بي لوحه چې دغسې شی ورباندې، یا سي لوحه چې دغه هغه ورباندې دی. ګوره هغه نشته، ډانګې نشته، دغه هغه لار چې بندوي هغه نشته. اوس کومه لوحه دغه کوي؟ دا معنا لري A، B یا C.
خب صحیح جواب دلته ا ده. دغه دواړه لوحې د وایي چې وروسته د ترن لاره ده، خو فرق تنها دا دی چې دغه لوحه وایي چې دلته هغه شته، دغه شی شته چې لاره بندوي، دغه ډانګ شته دغه. تنها وایي چې وروسته یو ترن دی، ترن لاره ده، خو هغه نشته، هغه ډانګ نشته. یعنې صحیح جواب دلته ا دی. سی جواب خو بیخي غلط دی. سی د ترام لاره ده، دغه د ترام لاره وایي. یعنې صحیح جواب دلته ا و. مهم دلته دا دی چې دلته وایي سلاخ بومن نشته، دغه ډانګ یې نشته، دغه چې لاره بندوي وی هغه نشته، دغه دې ته باید پام وکړئ. بیا دغه جواب صحیح جواب دی چې وی باید دغسې لوحې ایښولې وه. خب دغه لوحه څه معنا؟ وایي به چې دغه سنګونه سړکونه راځي په راتلونکي چارې کې، هغو ته تاسو باید حکاولیت ورکړئ. بی وایي چې په راتلونکي چارې کې دغه سنګونو سړکونو باندې، یعنې ښي لاس او چپ لاس تاسو هغې باندې حکاولیت لرئ. سی وایي چې تاسو تونل ته ننوځئ. کوم صحیح دی؟ وایي چې راتلونکي چارې کې د ښي لاس او چپ لاس لارې دي، هغې تاسو ته، یعنې چپ لاس او ښي لاس تاسو باید حکاولیت ورکړئ. بی وایي چې نه، په ښي لاس او چپ لاس باندې تاسو راتلونکي چارې کې تاسو حکاولیت لرئ. سی وایي چې تاسو په تونل کې ننوځئ. کوم جواب صحیح دی؟ بی یا سی؟ ډېری بی ویل بی صحیح جواب دی. د ار لپاره یو دا باید سرچپه شي او مابینځ کې باید هیڅ نه وي. سرچپه ترې کنج هغه وایي چې تاسو راتلونکي هغه چارې کې باید ښي لاس او چپ لاس ته حکاولیت ورکړئ. دغه وایي چې تاسو راتلونکي چارې کې تاسو حکاولیت لرئ. یعنې تاسو په چپ لاس او ښي لاس باندې، هغه وینئ چپ لاس او ښي لاس باندې تاسو حکاولیت لرئ. او چې سی وایي چې تونل کې ننوځئ، هغو لوحو باندې ټول اول شنه وي ډېری وخت، او هغو باندې وخت خپله تونل لیکلی وي، تونل رسم ورباندې وي. وایي دغه لوحه څه وایي؟ وایي چې یو ترن، پام باید وکړئ چې د ترن ایستګاه ده وروسته. بی وایي چې پام باید د هغه لپاره وکړئ، د یو تورستي ترن لپاره باید پام وکړئ، یعنې هغه وړکي چې ښار ځینې ښارونو کې وي که نه ساتري لپاره، هغو لپاره باید پام باید وکړئ. سی وایي چې پام باید وکړئ چې د ترن لاره ده، د محتوا د ترن لاره ده تېر شوې ده په سړک مابینځ کې. دا لوحه څه معنا؟ وایي چې تاسو باید پام وکړئ د ترن ایستګاه ده لږ وروسته. بی وایي چې یو تورستي ترن دی لږ وروسته، یعنې هغه وړکي ترنونه. سی وایي چې د ترن لاره ده چې د سړک مابینځ کې تېر شوې ده. بی یا سی؟ ډېری سی ویل سی صحیح جواب دی. دلته دا تنها وایي که نه، دغه لوحه تنها معنا لري چې د ترن سپور دی په سړک مابینځ کې تېر شوی دی. تنها
تنها دغسې یعنی بل اضافه معلومات نه ورکوي، تنها وایي چې پام باید وکړئ چې ترانسپورت تېر شوی دی. کیدای شي هغه لاره هغه سره بندوي د هغو ډانګۍ سره، کیدای شي بنده نه کړي. وایي چې تاسو په دو سړک کې مخامخ تللی شئ چې تاسو پرسونن واخلین، یعنی نورمال موټر چې خلک کې ځي که نه، هغه نه غټ تراکتور یا داسې یو بل غټ موټر نه، تنها داسې موټر چې یعنی خلک کې ځي، کامیونت یا داسې نه. تاسو اجازه لرئ چې مخامخ لاړ شئ. دغه لوحه ده ا هو بی نه. صحیح جواب دلته ا دی. وی بی دی. وای دغه دی که زم غلط شوم د هغه کې. جواب دلته بی ولې دی؟ دغه هغه موټر لوحه تاسو وینئ که نه، موټر لوحه په هغه مابینځ کې هغه کړې ده، د لاندې نه ده لیکلې، هلته نه لیکلي uitgezonderd او بیا د موټر لوحه باسکل او دغه سکوټر چې مابینځ کې وي، وایي تنها د دې لپاره ممنوع دی. مثال دلته د باسکل لپاره ممنوع دی، سکوټر لپاره ممنوع دی، د موټر لپاره هم. خو دا نور شیان لکه غټ دغسې موټر یا دغه هغه موټر د کار لپاره موټر د غټ ټراکټورونه دی اجازه لري چې دلته د لاندې یو سپین لوحه وه چې لیکلې وه uitgezonderd، بیا دغه موټر سکوټر او باسکل، بیا هغه وخت کې صحیح جواب او. خو دلته مابینځ کې دی، تاسو غلط نشئ په هغه باندې چې مابینځ کې وي، وایي تنها د دې لپاره ممنوع دی، چې د لاندې وي وایي چې دې لپاره ممنوع نه دی. یعنی پرسون واخلین، یعنی هغه موټر کې چې خلک ځي نورمال هغه ځي، هغې لپاره لاره ممنوع ده، داسې مخامخ نشي تللی. جواب دلته بی ده. خب و دغه لوحه چې هلته کورترک زد لیکلی دی، بیا څه معنا؟ او وایي چې دا دی د موټروی د اتوسنلویغ آخر دی. دغه بی وایي چې تاسو چهاررahی ته نږدې کیږئ، او سی وایي چې تاسو داسې ځای ته راځئ چې د یو موټروی نه بل موټروی ته کولی شئ ځان بدل کړئ. ا وایي چې د موټروی آخر دی دغه. بی وایي چې چهاررahی راځي. سی وایي چې verkeerwisselaar، یعنی داسې ځای چې د یو موټروی نه بل موټروی ته لاړ شي مخ ته راځي. ا بی یا سی. زنو بی ویل زنو سی ویل. صحیح جواب دلته سی دی. ټول دغه وینئ دغه چې داسې هغه وي دا د هغه بنا ټول هایوی خو دي، موټروی خو دي که نه. چې د هغه موټروی آخر وي هغه یو بله لوحه ده، هغو کې داسې دوه سړکونه تېر شوي دي او پاس یو رقم پول رقم شوی دی یا یو لوحه رقم شوی دی، هغو باندې یو خط تېر شوی دی. هغه وایي چې د موټروی خلاص شوه. چهاررahی خو موټروی کې خو بیخي وینه ده، خو
بیخي صحیح جواب نه دی. سی صحیح جواب دی. دا وایي چې دغه هغه یو هایوې د یو موټروې نه بل موټروې ته تللی شي. verkeer ورته وایي دی ته. verkeer دی دلته. دلته چې لوحه وینو چې هلته اجازه تیزوالی 10 کیلومتر په ساعت دی. خو وایي د څومره پورې دغه 10 کیلومتر په ساعت دی. وایي چې د زون آخر پورې د 10 کیلومتر زون آخر پورې. بی وایي چې کار خلاصیږي د هغې ځای پورې. سی وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. یعنې څه وخت د 10 څه وخت پورې باید 10 کیلومتر په ساعت لاړ شئ. وایي چې د زون آخر پورې د 10 کیلومتر زون آخر پورې. بی وایي چې دا کار خلاص شي د هغې ځای پورې. سی وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. ډیری سی او بی ویل. جواب دلته سی دی. خو 100% جواب نه دی. دا خو منو په دې خاطر دا د زون لوحه نه ده. زون لوحه چارکونجه وي، سور رنګ نه وي او لیکلي وي زون او بیا 10. دغه بیم نه ده. په دې خاطر دغه لوحه تنها دې لپاره ده چې تاسو ته ووایي چې کار دی دلته. خو چې یو بله چاره‌ای نه وي رغلي یا یو بله لوحه نه وي رغلي د تیزوالي، بیا اجازه نشته چې دغه نه تیز شي. بیا تر اوسه همدغه اشاره مو چې لیدلې ده دا باید هغه کوي. همدو دا سپید هغه مني. دغه سپید درته ښایي. یعنې دغه چې د کار لوحه ده دا خو تنها تاسو هغه لپاره ده چې تاسو ته ووایي چې مخته کار دی که نه. خو دا مانا نه چې کار خلاص شي تاسو باید تیز شئ. اوس وایي کومه خبره صحیح ده. وایي چې ښي لاسه ځئ دا تنها د یو خوا نه موټر راځي. یعنې چې ښي لاسه ځئ تنها داسې موټر ځي. مخامخ نه موټر تاسو باندې نه راځي. بی وایي چې باید دی چې تاسو ښي لاسه تاو شئ بغیر باسکل او سکوټر باره. سی وایي چې باسکل او سکوټر باید ښي لاسه تاو شي. وایي چې ښي لاس ده چې ځئ د مخامخ نه موټر تاسو باندې نه راځي. بی وایي چې تاسو باید ښي لاسه لاړ شئ بغیر هغه وخت کې چې تاسو باسکل او سکوټر باندې یئ. سی وایي چې باسکل او سکوټر ته نو باید ښي لاسه تاو شي. کوم جواب صحیح دی؟ بی یا سی؟ ځینو بی ویل ځینو سی ویل. صحیح جواب دلته بی دی. یعنې ټول اول دغه لوحه دا مانا چې باید اول دغه د لاندې په نه ګورو تنها دغه لوحه وایي چې باید ښي لاسه تاو شئ. دغه ګرده لوحه وي او داسې خط باندې وي دا وایي چې دغه خوا باندې باید لاړ شئ. چې دا مخامخ وایي باید مخامخ لاړ شئ. چپ لاسه وایي باید چپ لاسه لاړ شئ. دا اوس ښي لاس ده
دا وایي چې باید ښي لاس ته لاړ شئ. دغه د لاندې لوحه وایي uitgezonderd بغیر دا وایي بغیر باسکل او سکوټر باید ښي لاس ته لاړ نه شي. یعنی صحیح جواب بی دی. تاسو باید ښي لاس ته لاړ شئ بغیر هغه وخت کې چې تاسو باسکل او سکوټر باندې یئ. د هر لپاره یو بله کوم لوحه ده، هغه یو چارکونجه ده او یو هغه نښه باندې خط باندې دی. هغه دلته تاسو نه وینئ. سی خو نه ده پرې وخت لیکلي uitgezonderd یعنی بغیر دغه سپین لوحه ډیرکټ وایي چې دی لپاره نه. یعنی کوم شیان په سپین لوحه باندې وي یعنی دا هغه نه دی، دی لپاره دغه قانون نه دی، دی لپاره دغه لوحه نه ده. وایي چې تاسو باید چپ لاس ته لاړ شئ بانک ته. دغه بانک وینئ؟ دغه چپ لاس دغه بانک ته باید تاسو ورسیږئ. تاسو اجازه لرئ چې دننه لاړ شئ دغه سړک ته؟ وایي هو 25 متره تاسو اجازه لرئ چې ننوځئ. بی وایي چې نه هېڅ اجازه نه لرئ چې ننوځئ. دغه دی بانک. تاسو غواړئ دې بانک ته لاړ شئ، تاسو اجازه لرئ چې سړک ته ننوځئ. وایي هو 25 متره تاسو د سړک ته ننوتلی شئ. بی وایي بیخي نشئ ننوتلی. تقریبا ټول ویل نه هېڅ اجازه نه لرئ. صحیح جواب بی دی. و هېڅ اجازه نه لرئ. دغه لوحه وي دا یعنی دا ته معنا وي چې ته سړک ته اجازه نه لرئ چې ننوځئ. صحیح ده، دلته کار نشته. وینئ چې هلته کیشي ودرېږئ، هلته کله بېرته راتاو شئ. خو دا قانوني لحاظه صحیح نه دی. دا لوحه وي دا معنا وي چې هېڅ رقم ما ننوځئ. باسکل هم بیخي هلته اجازه نه لري چې ننوځي. یعنی صحیح جواب بی و. خب و دغه لوحه د دغه لوحه سره څه معنا لري؟ وایي یعنی 50 متر اوږد لاره جګه شوې ده. 50 متر پاره ټوله لاره جګه ده. بی وایي چې 50 متره وروسته یو جمپ دی. دغه لوحه څه معنا؟ دغه دواړه وایي چې 50 متره لپاره یعنې 50 متره اوږده لاره جګه ده. بی وایي چې تنها 50 متره کې یو جمپ دی. تقریبا ټول ویل بی صحیح جواب دی. دا وایي چې 50 متر کې یو جمپ دی. چې دغسې یعنې هر رقم داسې هغه لپاره وایي چې دومره وخت لپاره دومره اوږد دلته څنګ ته یو څو هغه وي خطونه وي چې غشي رقم شی وي څنګ ته. خو چې څنګ ته هېڅ شی نه وي تنها دا معنا لري چې 50 متره وروسته
دغه پاس لوحه شي ته باید پام وکړئ. یعنې صحیح جواب دلته بي و. و دغه لوحه څه معنا دغه لوحې وایي چې تاسو حق او ولیت لرئ په ښي لاس باندې. بي وایي تاسو حق او ولیت لرئ په مخامخ هغه موټران باندې او په ښي لاس موټران باندې. سی وایي چې ښي لاس نه موټر راځي تاسو به هغې ته حق او ولیت ورکوئ. او ډي وایي چې مخامخ موټر راځي او ښي لاس موټر راځي تاسو هغې دواړو ته باید حق او ولیت ورکوئ. وایي چې تاسو په ښي لاس باندې حق لرئ. بي وایي چې تاسو په مخامخ او ښي لاس باندې حق لرئ. سی وایي چې ښي لاس تاسو باندې حق لري. ډي وایي چې مخامخ او ښي لاس تاسو باندې حق لري. دغه لوحې دي ګوره. ډېری بي ویل صحیح جواب دلته بي دی. دغه لوحه وایي چې هغه اصلي سړک چپ لاسه تللی، عمومي سړک چپ لاسه تللی دی. او دغه پاس لوحه وایي چې دا د حق او ولیت لاره ده. حق او ولیت زون دی تقریبا. د ټول سړک دی که نه تنها چاره‌ای پورې نه ټول سړک دی تاسو په دو باندې حق او ولیت لرئ. دا معنا چې عمومي سړک چپ لاسه تاو شوی دی دا وایي تاسو په ټول سړک باندې حق او ولیت لرئ. یعنې صحیح جواب دلته بي و. ښه و دغه لوحه څه معنا لري؟ وایي چې درېدل او پارک کول ممنوع دی. بي وایي چې موټران او موټرسایکل دلته اجازه نه لري چې یو سړک باندې ننوځي. او سی وایي چې دلته موټران چې بعد ګازونه یا هغه چټلي کوي اجازه نه لري چې ننوځي. وایي چې درېدل او پارک کول ممنوع دی. بي وایي چې موټر او موټرسایکل نشي اجازه نه لري چې ننوځي. سی وایي چې موټر چې چټلي کوي هوا چټلوي یا خطرناکه سامان لري اجازه نه لري چې ننوځي. وبخئ چټلي نه کوي دا غلط مې ویل چې خطرناکه سامان لري په ډاله کې یا په هغه کې ځان سره وړي وي. ډېری اول صحیح جواب دی. دغه وایي چې پارکینګ او درېدل ممنوع دي. دلته وایي چې دغې لوحې نه وروسته ممنوع دی. دلته لکه چې پوره جمله نه ده لیکلې. بخښئ دلته جمله صحیح لوډ شوې نه ده. دا په موږ باید تیر کړو. ښه دلته وایي چې دغه دې نه وروسته څنګه دی شیش نه وځئ تاسو دلته چې دا لوحه ووینئ. وایي چې تاسو د موټروې نه وځئ چې دغه لوحه ووینئ. بي وایي چې تاسو د
اکسپرس لار نه وځئ. سی وایي چې تاسو د حق اولیت لاره نور نه ده. اکسپرس لاره دا معنا کنه بخی کش دا چې وایم اکسپرس لاره دا معنا چې د هغو خوا موټرانو او د تاسو خوا موټرانو مابینځ کې یو شی دی. مثال چې واښه کیای شي وي کیای شي لږ کړی وي یو دیوال یې ښکلی وي یو پوله وي مابینځ کې تاسو او د هغو خوا موټرانو مابینځ کې هغې ته اکسپرس وایو. یعنې چې دا ووینئ شی نور نه دی کوم لار نه تاسو وځئ هغه وایي چې موټروي نه وځئ بیا وایي چې د اکسپرس لار نه وځئ. اکسپرس لار معنا چې یعنې یو پوله نه وي تاسو او د هغو موټرانو مابینځ کې. او سی وایي چې د حق اولیت لار نه وځئ. صحیح جواب دلته سی ده. دا د حق اولیت لاره ده. دا وایي او خط تیر شوی دی معنا چې حق اولیت نور نشته. دومره اسانه. ښه و دغه لوحه څه معنا لري؟ وایي چې هغه راځي د ترین لار راځي او د هغه سره د ډانګ سره د هغه سره چې هغه شی چې لاره بندوي بیا وایي چې ترین لار راځي بغیر هغه سره او هغه ډانګ سره. سی وایي چې یو چاره‌ای ده چې حق اولیت د ښي لاس نه دی. وایي چې تاسو ترین لار ته نږدې کېږئ د هغه سره ډانګ سره. سی وایي چې ترین لار سره نږدې کېږئ ترین لار تېره شوې ده د سړک په منځ کې بغیر ډانګ. او سی وایي چې حق اولیت په راتلونکي چاره‌ای کې د ښي لاس نه دی. دلته صحیح جواب سی دی. دې ته دی سنت اندریس کریس وایي. دا اصلي تاسو پیادوي چې حق اولیت د ښي لاس نه دی چې اسلام هم نه وه حق اولیت د ښي لاس نه دی خو دا تاسو تنها پیادوي چې حق اولیت د ښي لاس نه دی. یعنې صحیح جواب دلته سی و. دا د ترند سره هېڅ ارتباط نه لري دغه لوحه. خب و چې داسې لوحه دغه ترې وکنجه چې خطر وایي دلته یو خطر دی و دا څومره لرې وي د هغه نه د خطر نه خپله وایي د خطر څنګ ته وي خپله چې دلته د اشارې هغه دی دا څنګ ته د اشارې ایښولې وي. بیا وایي چې 50 متره مخکې ایښولې وي. سی وایي چې 150 متره مخکې ایښولې وي د خپله خطر نه. کوم جواب صحیح دی؟ وایي چې دغه د خطر څنګ ته ایښولې وي. بیا وایي چې 50 متره مخکې ایښولې وي. سی وایي چې 150 متره د خطر نه مخکې مو ایښولې دي. دلته جواب سیده. دا ډېر تشریح نه لري چې دغه لوحې وي هر وخت 150 متره کم تر کمه د هغه نه مخکې ایښولې وي د خطر نه. او یو شی قانون د هغه لپاره هم دی د غوږ آبي الهو لپاره ایته انویزنګسپورت وایي هغو الهو لپاره هم 150 متره مخکې ډېر وخت ایږدي چې وخت ولرئ نه وبخئ هغه د هغه څنګ ته ایږدي چې وخت ولرئ چې هغه وکړئ
ځان ته جوړ کړئ دغه ته خطر ته. یعنې دغه الهې د فرض بردن هر وخت 150 متره مخکې ایښولې وي. خب به کومه الهه کومه هغه لوحه وایي چې دلته هغه دی وون حرفو ته وایي. یعنې دلته یو سړک دی چې خلک تیریږي، یعنې خلک اوسیږي. سړک هغه تنګ دی که نه، کیش پیاده په لار باندې وي. کومه لوحه دا هغه کوي، دا وایي ا بی یا سی. یا دا هم وایي چې ماشومان لوبه کوي کیش څوک تیریږي. خو تنها چې یعنې سړک یعنې پام باید وکړئ دلته د اوسېدلو ځای دی، دلته کیش خلک په سړک باندې ووینئ، سړک مبینځ باندې. دا لوحه ا ده، بی ده یا سی ده. دلته ډیری بی ویل، بی صحیح جواب ده. دا اصلي دغه ټولې لوحې د هغه لري، یو شی معنا لري، خو دا هغه نه دي، رسمي نه دي، دا هغه نه دي. دغه رسمي لوحه ده. په کتابونو کې دغه لوحې کړي وي، دغه لوحې نه دي لیکلي. په امتحان کې هم دغه لوحه پوښتنه کوي. دغه لوحې رسمي نه دي، خو معنا یو شی ده. خب دغه لوحه څه معنا دو خدانه. دا وایي چې ا 150 متر کې یو سټیشن دی، بی وایي چې 150 متر کې د ترین لاره تېره شوې د سړک مبینځ کې بغیر ډانګې. یا سی یو 150 متر کې امکان لري چې ترین دی په موټر لاره باندې تېر شي، یعنې موټر مبینځ کې یا هغه څنګ ته ترین سپور ایښولي دي یا هغو ځای کې تېرېږي. خو نه بخښئ داسې ښه دی چې وایي یعنې بي وایي چې لاره د ترین لاره د سړک نه تېره شوې ده بغیر ډانګې. سی وایي چې تنها سړک نه تېره شوې ده یا سړک باندې ده بغیر اضافه معلومات. صحیح جواب دلته بی ده. چې ډانګې وي هر وخت هغه وي، هغه بله لوحه وي د هغه سره چې داسې هغه رقم ښکاري، څنګه ورته وایي، داسې خط وي، داسې هغه د وایي چې د ترین لاره ده ډانګې سره. یعنې صحیح جواب دلته بی و. خب و دغه لوحه وایي چې تاسو په راتلونکي چارې کې حکولیت لرئ، خو په چا باندې حکولیت لرئ. ا وایي چې تنها خلک چې چپ لاس نه راځي، بي وایي چې تنها او خلک باندې چې ښي لاس نه راځي، سی وایي چې په چپ لاس او ښي لاس باندې حکولیت لري. اوس په چا باندې حکولیت لري؟ تنها په چپ لاس باندې، ا بي په ښي لاس باندې، سی په چپ لاس او ښي لاس باندې. تقریبا ټول خلکو سی ویل، سی صحیح جواب ده. دغه ته وینو چې دا سیم خط دی، دا سیم خط دی، دا معنا چې په چپ لاس او ښي لاس باندې تاسو حکولیت لرئ. خب دغه لوحه وایي چې تاسو سړک ته اجازه نه لرئ چې ننوځئ، خو د لاندې یوه جمله لیکلې
چې uitgezonderd plaatselijk verkeer. دا معنی تشریح اوس نه کومه په کې شي بیا پوښتنه باندې پوه شئ خو جواب درته وایم خو دا اوس څه معنی تاسو اجازه لرئ چې ننوځئ ا وایي هو اجازه لرئ چې ننوځئ بي وایي چې نه اجازه نه لرئ چې ننوځئ بغیر هغه وخت کې چې تاسو دلته اوسېږئ په دې سرک کې بي وایي چې هېڅکله اجازه نه لرئ چې ننوځئ سي هېڅکله ډېری بي ویل خو ځینو سیم ویل صحیح جواب دلته بي دی دا کې اشتباه کوي خو ما پلاس دا مې تشریح نه کړو پرې دا plaatselijk verkeer هغه ته وایي چې تنها هغه خلک چې دلته اوسېږي په دې سرک باندې په دې سرک کې یا اوسېدل اهم خو چې دو خلک ته ورځي چې دلته د سرک کې څوک اوسېږي تاسو مثال دوست مو اوسېږي یا کورنۍ مو اوسېږي تاسو چې دې ته غواړئ لاړ شئ هم اجازه لرئ چې دلته ننوځئ plaatselijk verkeer تنها چې یعنې تاسو کاروبار په دې سرک کې خپله وي چې دلته اوسېږئ یا دوی ته چا دوست ته ځئ یا کورنۍ ته ځئ یا کشي دکان هم وي چې په کار مو دی په دغه سرک کې خپله دې ته plaatselijk